کلام به زه د سره شریکم په دواړو سترګو. ارشاد. د غزل مطلب ارشاد. و دا چې نن یار واغیار د یو ځای شوي، دا چې نن یار دی یو ځای شوي، یار واغیار د یو ځای شوي، بیا ستم ته په ما خوار د یو ځای شوي. ډېر الله ډېر. دا چې نن یار واغیار د یو ځای شوي، بیا ستم ته په ما خوار د یو ځای شوي. ډېر الله. او شعر دی عقوبت به د دنیا یاران جدا شي، عقوبت به د دنیا یاران جدا شي، مسافر سره په لار دی یو ځای شوي. بیا یو بهترین شعر دی. عقوبت به د دنیا یاران جدا شي، مسافر سره په لار دی یو ځای شوي. او شعر دی سره لبان سره اننګي د آشنا وینم، سره لبان سره اننګي د آشنا وینم، او که ګلونه د بهار دی یو ځای شوي. ډېر الله ښکلی شعر دی. بیا یو وایه. مهرباني سره ننګي د آشنا وینم، سره لبان سره ننګي د آشنا وینم، که ګلونه د بهار دی یو ځای شوي. او د ځوانۍ مستې شوخۍ حیارل مطلب ویم په تا باندې هر څوک په قرار تیر شوی دی، په تا باندې هر څوک په قرار تیر شوی دی، او په ما دی هر ماښام په انتظار تیر شوی دی. ډېر ښه. په تا باندې هر څوک په قرار تیر شوی دی، او په ما دی هر ماښام په انتظار تیر شوی دی. و هر څوک د بیلتون د زنګ کدن له سختو سخت، هر څوک د بیلتون د زنګ کدن له سختو سخت، دا سخت ساعت په ما په څو وار تیر شوی دی. بیا یو هر څوک د بیلتون د زنګ کدن له سختو سخت، او دا سخت ساعت په ما باندې په ما دا سخت ساعت په څو وار ډېر اعلی. لکه چغې چې تارو د زړه په زور کا، لکه چغې چې تارو د زړه په زور کا، زړه مې ستا د عشق له درده هسې شور کا. او چې پې مخې ستایي څوک راته تعجبه، چې پې مخې ستایي څوک راته تعجبه، او خیال او فکر مې هما د یار په لور کا. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ ملګریو. ستاسو ورور، ستاسو ملګری خلیل افسان افریدی در سره یو ځلې بیا مخاطب یم د لفظونو ښکلاګانې د پاڼې د لارې. ملګریو لکه څرنګه موږ تاسو له یادونه کوو، تاسو له ذکر کوو چې وخت په وخت د تاسو سره موږ د لفظونو ښکلاګانې د پاڼې د لارې په پروګرام مرکه کې ادبي ملګري، ادبي شخصیات مخاطب کوو. د هغوی تاثرات، د هغوی کلامونه به تر تاسو در رسوو. نن هم د موږ سره په پروګرام کې میلمه دی ګران او خوږ ملګری محترم تعجب افریدی. د تعجب افریدي نه به موږ کلامونه هم اورو، خبرې اترې به هم ورسره کوو. کتونکي وخت مناخلم ورڅو تعجب افریدي له تعجب افریدي صاحب په پروګرام د لفظونو ښکلاګانې کې ته ستړي مه شي، او په خیر راغلی وایم. په خیر راغلی او ستړی مه شي. مهرباني، خوشحال اوسئ او زنده باد. د خلیل افسان او د سمین صاحب او د لفظونو ښکلاګانو ډېره زیاته مننه او ډېر مشکور یم چې په داسې لنډ تنګ وخت کې دلته راغله او ما ته یې د څه خبرو موقع راکړه. نو ډېره مننه، شکریه ستاسو. ډیره مننه تعجب صاحب. د مونږ هڅه، د مونږ کوششونه همدغه دی چې د تاسو غوندې د ښکلو شخصیاتو سره موږ کینو، د هغوی ترڅنګ مو خبرې اترې د هغوی سره وکړو، د کتونکو پرې د هغوی کلامونه، د هغوی تاثرات ور ورسوو. تعجب صاحب د مونږ د چوکاټ تر مخه د کتونکو او اورېدونکو سره لنډه شان خپله پیژندګلي وکړه. د تاسو خپله نومه سره په ادبي دنیا کې په کومه نومه یادېږئ، د کوم قوم سره تعلق ساتئ او په موجوده وخت کې په کوم ځای کې پوته کېږي؟ مختصر پیژندګلي خو زما داسې شان ده چې خپل نوم مې عوض خان دی او په ادبي دنیا کې په تعجب افریدي باندې پیژندګلي کېږم. او د زیږېدنې کوم بیسیکلي ځای چې دا تیرا میدان دی، او فی الحال اوس
دلته په بټتل کې لکه دا ډېر وخت نه دلته مشته یم، دلته اوسېږم په قوم باندې افریدی زه خیل یم او مطلب دا دی چې شپې ورځې لکه اکثر کمې موقع داسې راشي چې هغه تیراته چکر مګر ولګوو ګنې اکثر زه دلته پاتې کېږم یم بټتل کې فلحال. صحیح تعجب افریدي صاحب د کتونکو اوریدونکو سره دا خبره هم شریکه کړه چې تعلیمي زده کړې مو تر کوم ټولګي پوره کړي دي؟ تر کومه چې د تعلیمي زده کړې خبره ده نو پخوا خو داسې خاص دغه هم نه وو، سهولتونه نه وو او په ډېر لنډ تنګ وخت کې او په ډېر په نشتوالي په وخت کې لکه موږ څه نه څه زده کړه تر اتمه خوا شاراسي کړې وه. بیا هغې نه پس بیا سرکاري نوکرۍ ته آی اف سی ته لاړو، په هغې کې بیا موږ د سرکاري په ریګولر نه خو په اساسي ووتو او بیا چې کوم دی په پریوټ څه د باندې موږ هغه لسم امتحان بیا ورکړو نو دغسې هغه تر لسمه پورې کومه به داسې زده کړې م کړي دي چې اوس هم راته افسوس دی چې موږ نه پاتې شوي خو د ډېرو مجبوره خبره موږ نه دا نورې مخکې زده کړې پاتې شوي وي. صحیح یقینا تعجب افریدي صاحب چې د ډېرو ملګریو سره زه داسې کېناستم خبرې اترې ورسره وکړلې د توت په شان هغه هم دغه فریاد کوي چې یاره د موږ نه د غریبۍ د وجې نه یا د حالاتو د وجې نه موږ نه تعلیم پاتې شوی دی، خو موږ به سوال دغه کوو، دعا به هم دغه وي چې الله دې موږ راتلونکی نسل چې کوم دی هغه تعلیم نه محروم پاتې نه کړي. تعجب افریدي صاحب دا راته ووایه چې په ادبي دنیا کې مو په کوم سن کې په کوم کال کې قدم ایښی دی، د کوم سن نه د کوم کال نه تاسې لیکل کوو؟ لیکو کم و بیش د بچپن نه به ورته ځکه وایو چې هغه زموږ د وړکتوب دور و او دغه وخت نه فطري شاعر به ورته وکړم چې یو فطري عمل دی نو هغه خو داسې باقاعده پته راته نشته چې دغه سن نه دی که نه، خو لکه دا د بچپن نه څه نه څه لیک به م کولو، بیا د وخت سره بیا په مختلفو شعبو کې په مختلفو صنفونو کې د تبازمایي موکم راته په ګوتو باندې راغله چې په هغې کې سټارټینګ خبره ظاهره خبره چې کوم یو شاعر هم دلته وي نو هغه سټارټینګ د غزل نه اخلي نو په غزل کې هم کار کړی دی او بیا د هغې نه پس څه ټیم چې تېر شو نو د نثر کې هم زما دلچسپي لکه چې وه اردو او د پښتو په دواړو کې په نثر کې مې ډېر کار کړی دی، تر ډېره حده پورې مې په نثر کې هم کار کړی دی او په غزل کې هم تر څه حده ډېر کار کړی دی. صحیح تعجب صاحب خبرې به هم کوو او مرکه به مخ په وړاندې هم بیو، خو د مرکې د مخکې بولو نه د خبرو اترو نه مخکې به مونږ د کتونکو اوریدونکو سره د تاسو یو کلام ورسره شریک نو دا به ډېره مزه وکړي. د کتونکو اوریدونکو دا ټایم په انتظار دي کوم کلام ورسره شریک به مخکې مزید ورسره خبرې اترې کوو. کلام به زه د سره شریکم په دواړو سترګو. ارشاد. د غزل مطلب ارشاد و دا چې نن یار واغیار دی یو ځای شوي، دا چې نن یار دی یو ځای شوي، یار واغیار دی یو ځای شوي، بیا ستم ته په ما خوار دی یو ځای شوي. ډېر الله ډېر دا چې نن یار واغیار دی یو ځای شوي بیا ستم ته په ما خوار دی یو ځای شوي. ډېر الله. او شعر دی عقوبت به د دنیا یاران جدا شي، عقوبت به د دنیا یاران جدا شي، مسافر سره په لار دی یو ځای شوي. بیا یو بهترین شعر دی. عقوبت به د دنیا یاران جدا شي، مسافر سره په لار دی یو ځای شوي. او شعر دی سره لبان سره اننګي د اشنا وینم، سره لبان سره اننګي د اشنا وینم، که ګلونه د بهار دی یو ځای شوي. ډېر الله ښکلی شعر دی. بیا یو یا مرباني سره ننګي د اشنا وینم، سره لبان سره ننګي د اشنا وینم، که ګلونه د بهار دی یو ځای شوي. او د ځوانۍ مستې شوخۍ حیا رنګونه، د ځوانۍ مستې شوخۍ حیا رنګونه، یاره ټول ستا په رخسار دی یو ځای شوي. بیا یو یا د ځوانۍ مستې شوخۍ حیا رنګونه، یاره ټول ستا په رخسار دی یو ځای شوي. او شعر د رقیب هجران جهان او ستا غمونه، د رقیب هجران جهان او ستا غمونه، ستا د مینې په بیمار دی یو ځای شوي. ډېر الله ډېر مهرباني. او اخري مقطع چرته زړه و د تعجب چرته غمونه، چرته زړه و د تعجب
چرته ستا مینه چرته زړه او د تعجب چرته ستا مینه او ستا د حسن په بازار دی یو ځای شوي. ډېر ښه الله تعجب صاحب خوندور کلام. یقین لرم چې کتونکي اورېدونکي به هم ترنه خوند اخلي تاسو د کلام نه. تعجب صاحب مخکې سوال مې دا دی کوم ادبي تنظیم دی کوم ادبي غونډه ده چې تاسو پکې نوسته پوسته کوو د تاسو نه پکې خالص زده کړه کوي استفاده نه حاصلوي کوم هغه تنظیم دی په موجوده حالاتو کې؟ په موجوده حالاتو کې خو په باقاعدګۍ سره لکه داسې یو تنظیم نشم په ګوته کولی چې په دې سره زموږ خامخا رابطه مسلسل وي او په تیر وخت کې چې کوم دلته موږ رابطه وه چا سره پکې ناستو کوم ځای کې ناستې پاستې وو د خیرخوا پښتو ادبي جرګه چې باړه کې ډېر فعال کار کړی ډېر وخته پورې نو په هغې کې موږ ادبي ناسته پاسته شوې ده او اوس فلحال چې کوم ځای کې موږ ته موقع ملاویږي او وخت را سره وي نو انشاءالله کوشش هم کړی دی او برخه پکې اخلو وخت باندې او داسې مسلسل یو غونډه کې زموږ اوس فلحال په دې وخت کې ناستې نشته نور ټولو غونډو ته انشاءالله په وخت باندې وخت ورکوو او ورځو. صحیح. تعجب صاحب مخکې پوښتنه مې دا ده چې ماشاءالله لیکنه به تاسو هم ډېره کړې وي کوم داسې ملګري شته چې تاسو نه اصلاح کوي تاسو ورته د زړه خلاصه په مینه محبت باندې په روڼ تندي باندې هغوی له اصلاح کوو؟ شته دی بالکل داسې ملګري شته او نن سبا خو لکه زیاترې رابطې د نیک د لارې هم دي نو په هغې باندې هم ډېر داسې ملګري وي چې هغو سره وخت په وخت رابطه کېږي او هغه تر کومه پورې چې موږ پوهېږي نو هغه ادبي اسلام ته کوو میل ملاقات کېږي نو خامخا وخت په وخت اصلاح راناخلي داسې ډېر ملګري یاران دوستان شته چې هغو ته باقاعده اصلاح کوو او نومونه بس خیر اوس نه اخلم نو شته داسې ډېر ملګري شته چې هغو ته زه باقاعده اصلاح ورکوم. صحیح. ډېره ښکلې خبره تعجب افریدي صاحب یقینا چې دا د فخر او د ویاړ خبره ده خو د موږ ډېر مشران داسې دي چې زه بشمول یم چې کله کله ګیله د سړي د خپلو مشرانو نه په دغه شي روشي چې هغه کلام د اصلاح دپاره ورته کېږدي چې د ما کلام اصلاح شي د ما نه کومې غلطۍ کومې خامي وي هغه نه وځي باوجود د دې چې هغوی ورته اصلاح وکړي نو هغوی هغه نظرانداز کړي. دغه له تاسې په کوم نظر باندې کسو؟ دا خو په ظاهره خبره چې دې ته د حوصله افزایي نه بلکې دا د ادب سره او د نسل سره نوي کل سره دا یو غټ زیاتېری او په ادبي خیانت هم زه ورته ویلی شم ځکه چې دا اوس د دې اصلاح د نن مشرانو ونه کړي نو دا بل چاته نشي تللی نو پکار ده چې تر خپله وسه پورې څومره باندې پوهېږي نو د دې اصلاح پکار ده حوصله افزایي پکار ده انشاءالله چې تر ننه پورې چې موږ ته چا ویلي دي د اصلاح نه ویلي او تر کومه پورې موږ باندې پوه شوي نو هغه اصلاح ورته کړې ده ته خپلې پوهې مطابق او دا ښه کار نه دی دې ته زه ښه کار نه وایم زه پکار ده چې د ټولو اصلاح وخت وخت وشي او دا چې د دې اوس اصلاح وشي نو دا مخکې د دې مزل بیالۍ ته ډېر اسانه وي. صحیح. تعجب صاحب بله پوښتنه مې دغه ده چې نن سبا ماشاءالله د سوشل میډیا دور دی هر ملګری کوشش دغه کوي چې د تاسو غوندې مشرانو اواز تر خلکو ورسوي د دغو ملګریو د زیار د کړاو له تاسو په کوم نظر باندې کسو؟ د نن سبا چې کوم د دې زیار او کوم کړاو دی نو انشاءالله دا بې ځایه نه دی او خصوصا نن سبا چې موږ سوچو نو دا سوشل میډیا داسې دور دی چې دا میډیا ته رسایي د هر چا اوس ممکنه شوې ده که اوس غواړي نو هغه خپل پیغام او خپل هغه چې کوم دی خپل اواز او خپل سوچ د مخکې خلکو ته هم رسولی شي کوم سره شریکولی شي بهر دنیا ته یې رسولی شي نو دا د دې چې کوم دا کم کار او کم زیار دی انشاءالله دا به یو ورځ رنګ راوړي په دې کې څه شک نشته چې ډېر کار او ډېر په توندۍ باندې کار کوي او مطلب دا چې موږ د دې نه مطمئن یو داسې څه خبره نشته چې موږ د دې دغه وکړو چې وجه دا لږ کار کوي بلکې ډېر حمایت یې کوو ډېر. صحیح. تعجب صاحب خبرې به مخکې هم سره کوو مرکه به مخ په وړاندې بیایو خو ملګري کتونکي اورېدونکي بار کېدلو له نه ورکوو د تاسې خبرې ماشاءالله قیمتي خبرې دي خو د ما خبرو نه بار کېږي د ملګریو سره کوم کلام که شریک نو ډېره مزه به وکړي مزید به مخکې بیا سره مرکه مخ په وړاندې بیایو. ښه بلکل په دواړو سترګو ویلې نه د غزل مطلع عرض ده ارشاد و چې مې زړه ته دی د ښکلي خیال پرېوتې چې مې زړه ته دی د ښکلي خیال پرېوتې له هغې یم
د دنیا له حال پرېوتې واه 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 چې مې زړه ته دی د ښکلي خیال پرېوتې و له هغې یم د دنیا له حال پرېوتې و دا وریځ په اسمان تورې کرښې راغله دا وریځ په اسمان تورې کرښې راغله او که په مخ یې دی د زلفو جال پرېوتې واه واه بیا یو یا ډېره لاس مهرباني دا وریځ په اسمان تورې کرښې راغله او که په مخ یې دی د زلفو جال پرېوتې ډېره لا او د بڼو غشي ډاډه راوله یاره د بڼو غشي ډاډه راوله یاره او لا مې نه دی د زړګي دیوال پرېوتې واه 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 بیا یو یا مهرباني د بڼو غشي ډاډه راوله یاره لا مې نه دی د زړګي دیوال پرېوتې او له یو کاله دی وصال بل کال ته ګران شي له یو کاله دی وصال بل کال ته ګران شي له هستې یم ځکه کال په کال پرېوتې ښکلی شعر دی دا هم بیا ووایه له یو کاله دی وصال بل کال ته ګران شي او له هستې یم ځکه کال په کال پرېوتې ډېره لا او دا لمنې د شفق سرې سپینې ښکاري دا لمنې د شفق سرې سپینې ښکاري که له مخکې د ګلډوخې شال پرېوتې واه واه بیا وایه دا لمنې د شفق سرې سپینې ښکاري او که له مخکې د ګلډوخې شال پرېوتې ډېره لا او اخري شعر دی په اوږو د یار په سل رنګه ستایشي په اوږو د یار په سل رنګه ستایشي او خواته نه کېږي په تام کې بال پرېوتې واه واه ډېره لا تجربه فریدي صاحب خوندور کلام یقین لرم چې کتونکي به ترنه خوند واخلي تجربه فریدي صاحب مخکې مرکه سره بیا یو کوم کتاب چاپ شته که نه مو دی چاپ کړی ادبي اسناد د سره څومره پروته دي په راتلونکي دی ورته خیال شته او که نشته دی که بیخي کتاب چاپ کول غواړې نه کتاب خو ما په 2002 کې په ترجمه نومي کتاب چاپ شوی و چې هغه زموږ د توقع نه زیات لکه خلکو خوښ کړی و هغه په وخت باندې ختم شوی دی او که اوس دا وایم چې هغې اوس ما سره هغه یو کپي مې پاتې شوي نو بې ځایه به نه وي لکه خلکو دومره خوښ کړی موږ د توقع نه ډېر زیات نو هغه په 2002 کې زما ترجمه په نوم کتاب چاپ شوی دی بل هغې پسې بل کتاب دی چې هغه تیار دی خو بس کله دا وخت کمی وي د رول صاحب په نامه باندې نو ان شاء الله چې هغه اراده مې تا ودا داسې نور د نثر کتابونو څخه ذخیره مر سره شته ان شاء الله هغه ته مې اراده وخت تجربه فریدي صاحب دار ته وایي چې تو لکه څنګه ذکر وکړو مخکې تو ذکر وکړو ځکه مو سوال ضروري ونه ګڼلو چې تو دغه جواب مولا مخکې سوالونو کې کړی و چې مو په غزل هم کار کړی دی په نثر مې هم کړی دی نو هغه مو ضروري ونه ګڼل تو چې کتاب کوم دویم کتاب د تجربه فریدي صاحب د ځینو ملګریو نه د اقتصاد د وجې نه اقتصاد نه مو مراد د مالي حالات د دغې وجې نه د ملګریو نه پاتې شي آیا تاسو نه همدغه وجه باندې د دویم کتاب پاتې دی او که نه تی چاپ کول نه غواړئ نو یو شاعر خو یو چې څه ولیکي نو خو ظاهره خبره د هغه خواهش دی چې اول خو یې خواهش دی چې څه ولیکي او بیا د هغه خواهش دی چې دا چاپ شي او عوام ته ورسي کله چې عوام ته یو شی ورسي نو شاعر بیا هغه وشي تسلیم وشي نو یو شاعر هم نه غواړي چې هغه سره په کتاب وي او هغه چاپول نه غواړي او زه دې کې څه شک هم نشته چې زموږ غوندې خلکو نه بعضې ټیم کې دا کتابونه پاتې کېږي دا د مالي اقتصاد په وجه باندې پاتې کېږي بعضې ټیم کې هغه حالات هم داسې راشي او وخت هم داسې وي نو په دې وجه باندې کتاب پاتې شي او ما هم په دې وجه پاتې شوی دی نو انشاءالله اراده مې ورته شته او کوشش مې دی چې زر نه زر دا کتاب عوامو ته وسپارم الله دې وکړي چې زر تر زره د کتونکو تر لاسونو ور ورسي او الله دې پښتو دپاره د پښتو ادب دپاره ګټور ګام ثابت کړي تجربه فریدي صاحب بله پوښتنه مې دغه ده چې په ادبي دنیا کې مو کوم استاد کوم لارښود لرئ او که نه ادبي دنیا کې لارښود خو زموږ لکه مطلب دا چې کم ښه شاعر دی کم ښه ادیب شاعر کس وي هغه زموږ د هغې نه موږ ډېر زده کړه کوو هغه که ضروري نه چې هغه سره به ته لازمي کینې او بیا هغه نه به ته زده کړه کوې د هغه اثار کتل وي د هغه کتابونه کتل وي د هغې نه هم زده کړه کېږي او مطلب دا چې په ادبي محفلونو کې په ناسته پاسته باندې هم کېږي او بهرحال زه به دومره وایم چې په هغه ټیم کې چې کله دلته زموږ ناسته پاسته وه نو ریاض افریدی صاحب زموږ داسې و چې هغه هم سره ملګری هم او په غزل باندې لکه پوی سړی مو نو هغه نه به څه نه څه اصلاح مونږ اخیسته او زما په شان لکه ډېر داسې ملګري مې نور هم هغه هم ترې اخیسته نو د هغې نه پس بیا باقاعده ما د چا نه اصلاح نه ده اخیستې او بس دا
هر یو زموږ خپل استاد ګڼو چې کوم ادیب شاعر وي هغه خپل استاد ګڼل دي او دیم ځکه چې هغه نه موږ ډېر استفاده کوو هغه نثر نه هغه نظم نه هغه کتابونو نه هغه خبرو اترو نه نو موږ ته هغه نه ډېر ساسي دي ټول زموږ استادان دي. صحیح تعجب صاحب اخیری پښتنه نه لرم بیا به نه کلام اورو دا راته وایه چې د مو ډېر ملګري دا خبره کوي چې جدید ادب او زوړ ادب دا په قور و چې جدید ادب نه وای راغلی یا کې تبدیلي نه وای راغلی په جدید ادب او په زوړ ادب باندې چې کوم هغه کې راغلی رو تبدیلي راغلی رو آیا د کم حده پورې دغه جدید ادب ګټور ثابت دی د پښتو ادب دپاره یا بیخي ثابت نه یا د کوم ملګري چې دا خبره کوي آیا دا صحیح دی که غلط دی؟ تر کومه پورې چې دا د بدلی خبره ده نو دا بده خبره نه راځي چې موږ ګورو نو د دنیا کم یو شی نه چې په هغې کې هغه تغیر او تبدیل نه راغلی داسې یو شی نشته په کار دی چې په دې کې به جدت راشي ځکه چې یو شی په یو دغه باندې روان یو مخ باندې د هغې کې هغه خوند او رنګ نه پاتې کېږي او بیا مطلب دا دی چې جدید غزل او جدید ادب چې موږ ګورو نو ډېر مثبت تبدیلي دا داسې نه ته داسې نشو ویلی چې دا نه ریښي او دا ډېر ښه کار دی چې لکه څومره په نورو شیانو کې څومره تبدیلي راغلي په کار په دې کې هم په کار دی چې څومره زیاتې نه زیاتې تبدیلي دې کې راشي او کوشش دا په کار دی نو ښه خبره ده داسې بده خبره نه په دې کې تبدیلو یعنې د ادب دپاره ډېر ګټور دی جدید ادب بالکل په دې کې څه شک نشته چې ادب دپاره ګټور دی په دې کې داسې خامي زه نه وینم چې هغه ادب ته نقصان ورسوي. صحیح تعجب صاحب په دغه وخت کې کتونکي بیا په انتظار دی اخري کې به نه کلام اورو بیا به نه رخصتي اخلو نو غواړم چې کلام د کتونکو سره شریک کړي. کلام به سره شریکم یو د غزل مطلب مې ته ویم ارشاد پتا باندې هر څو کا په قرار تیر شوی دی پتا باندې هر څو کا په قرار تیر شوی دی او په ما دی هر ماښام په انتظار تیر شوی دی ډېر پتا باندې هر څو کا په قرار تیر شوی دی او په ما دی هر ماښام په انتظار تیر شوی دی او هر څو کا دی بیلتون د ځنکدن له سختو سخت هر څوک د بیلتون د ځان کتن له سختو سخت دا سخت ساعت په ما په څو وار تیر شوی دی هر څوک د بیلتون د ځان کتن له سختو سخت او دا سخت ساعت په ما باندې په ما دا سخت ساعت په څو وار تیر شوی دی او شعر دی ثبوت یادیرا پکې زاړه ویران قبرونه ثبوت یادیرا پکې زاړه ویران قبرونه دا عمر په غریب هم په مالدار تیر شوی دی ثبوت یادیرا پکې زاړه ویران قبرونه دا عمر په غریب هم په مالدار تیر شوی دی او فضا وږمه ده هر یو ګل مسکې ده هر یو ګل مسکې او مسکې چې نن په چم زما نگار تیر شوی دی او شعر دی اختر به تا تیر کړي وي اشنا په خوشحالو اختر به تا تیر کړي وي اشنا په خوشحالو خبر نه چې څنګه په ما خوار تیر شوی دی او شعر دی اوس هم په شوخ نظر کې لري څومره ډېر اثر اوس هم په شوخ نظر کې لري څومره ډېر اثر هر څو یې که د شوخ ځوانۍ وار تیر شوی دی اوس هم په شوخ نظر کې لري څومره ډېر اثر هر څو یې که د شوخ ځوانۍ وار تیر شوی دی او شعر دی ګلونه د چمن خو تالا کړي دي خزان ګلونه د چمن خو تالا کړي دي خزان تعجبه نو اوس راغلی چې بهار تیر شوی دی دا اخري مقام بیا وایه ګلونه د چمن خو تالا کړي دي خزان ګلونه د چمن خو تالا کړي دي خزان نو تعجبه نو اوس راغلی چې بهار تیر شوی ډېر الله تعجب افریدي صاحب کتونکو اورېدونکو دا و تعجب افریدي صاحب چې خوندورې خبرې او خوندور کلامونه مو ته واورېدل تعجب افریدي صاحب د پروګرام په اخري مرحله کې دا وخت تمامه دنیا بلکې په زرګاو خلک د تاسو आवाज اوري که کوم پیغام لري نو بالکل یې په بشپړه توګه باندې د سکرین د لارې کتونکو لا ورکولی شي. پیغام خو په لنډو ټکو کې به زه دومره وایم دا حمزه یو دوه شعر به د پیغام په توګه باندې ډالېږم. اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې
اول خپل ژبه پس د نورې ژبې او بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا او نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده بس خپله ژبه چې تر کومه چا وده نه وي ورکړې او هغې ته د قدر په نظر نه وي کتلي که نه نو زه ممکن نه ده او زه دا نه ګڼم چې هغه به مخکې لاړ شي پکار ده چې خپلې ژبې ته ډېره توجه ورکړي ډیره مننه تجربه بریدي صاحب په اخري کې بیا هم د تاسو غرونه نړۍ مننه کوم چې موږ له په پروګرام کې وخت راکړو ډېره مننه ستاسو په دې دومره لنډ تنګ وخت کې چې دلته راغلی او تاسو ما ته ټیم راکړو ما ته وخت راکړو ستاسو یو جهان مننه او زنده باد خوشحاله اوسئ کور د ودان تجربه بریدي صاحب کتونکو اوریدونکو ساحل فریدی زخاخیل صاحب وایي چې زه ساحل په فریدو کې زخاخیل یم زه ساحل په فریدو کې زخاخیل یم خړ خیبر زما وطن دی غرونه د ساحل صاحب په دې شعر باندې خلیل افسانه فریدی سره د خپل همکار ملګري سمین ګل افریدي درنه غواړم اجازت چرته چې وخا د باد او بریالي اوسو د لوی الله پامان